د پټرولیم مصنوعاتو د نرخونو راټیټولو وروسته د پښتونخوا د سرخر پېښور په شمول د صوبې په نورو وړو او لویو ښارونو کې په زیاتره پټرول پمپونو کې د تیلو کمې رامخیته شوی دی. بس هغه جمرود خیبر جنسین علاقې نه راغلو، هر یو پمپ ته تاویږو، پټرول نشته، همداسې کله دکیو کله څه کوو، بس چې کله ګران شي نو پټرول پمپونه نه بندېږي، هماغه رنګې چالو چې ارزان شول اوس یو پټرول پمپ کې تیل نه میلاویږي. په پېښور کې د دوو پټرول پمپونو مالکانو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو د ارزانولو په وخت د تاوان نه د بچ کېدلو لپاره د وړاندې نه د تیلو د سپلایي په لویو ځایونو یا ډیپوګانو کې په مناسب مقدار کې تیل نه و ذخیره کړی شوي او په دې وجه د تیلو د کمی د بحران راولاړ شوی دی. د کم بد حال روان دی دا دو درې ورځو کې د پوره ملک کې صرف پېښور کې نه دي دومره بد حال چې کله ګرانېږي دی یې مخې سره شپې نیمه شپې نه مخکې ګرانه کړي. اوس یې ارزان شوی دی، نه پټرول غیب کو، تقریبا آلموست 70% فیول پمپونو باندې پټرول نشته اویلیبل. په بیلابیلو سیمو کې د ضلعو د انتظامیو لخوا د ځینې پمپونو د مالکانو په ضد کاروایانې هم شوي دي او د ګیس او تیلو د وفاقي ادارې اوګرا لخوا د تیلو د سپلایي دوو کمپنیو ته د دې بحران په سر نوټسې هم ورکړي دي.